د توانایۍ دپاره د وزیر اعلی د خصوصي مرستیال د پیهور پن بجلیګر دوره. خصوصي مرستیال بجلیګر کې د پیداواري یونټونو جایزه واخیسته. د لاین لاسس په مد کې به د پیسکو لخوا د کټوتي په معامله خبرې اترې کولی شي. خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزئی. تفصیلات: د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د توانایي او بجلی خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزئی په صوابه کې د 18 میگا واټه پیهور پن بجلیګر دوره وکړه او بجلیګر کې د پیداواري یونټونو جایزه یې واخیسته. د دورې په وخت خصوصي مرستیال ته متعلقه افسرانو د بجلیګر په حقله تفصیلي معلومات ورکړل او ورته وویل چې د اوبو نه د جوړېدونکې برېښنا پن بجلیګر پیهور په کال 2009 کې مکمل شوی دی. د بجلیګر نه د ویلینګ ماډل په ذریعه 15 انډسټریل یونټس ته په ارزان نرخونو بجلی ورکولی شي چې صوبې ته ترې هر کال په کروڑونو روپو ګټه راځي. خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزئی د لاین لاسس په مد کې د پیسکو لخوا د کټوتي په معامله یا د پیسو کمولو په لړ کې اړونده واکمنانو سره د خبرو کولو باور ورکړ. د وزیر اعلی خصوصي مرستیال په افسرانو زور ورکړ چې هغوی د بجلیګر نه زیات پیداوار اخیستل ممکن کړي چې دا شان صوبې ته د زیاتې نه زیاته ګټه ترلاسه شي. خصوصي مرستیال د بجلیګر په لړ کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن پیډو د خدمات ترسره کوونکې ډلې د غړیو د کوششونو او زیار ستاینه وکړه او تمه ښکاره کړه چې دغه ډله او د پیډو متعلقه ټیم به د ولس د غوره مفاد او ګټې وټې دپاره خپل ټول توان او صلاحیتونه په کار راولي. د وزیر اعلی د توانایي او بجلی خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزئی وویل چې د صوبایي حکومت دا کوشش دی چې د توانایي وسیلې او وسایل په استعمال کې راولي او د صوبې معیشت ته د استحکام ورکولو او غوره کولو سره سره د بجلی لوډ شیډینګ د ستونزې او مسلې نه ولس خلاص کړي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.